د عبدالله خبرو ته د عطا محمد نور او امر الله صالح غاښ ماتونکي ځوابونه دا چې څه یې ویلي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د جمعیت ګوندي جلای رئیس او د بلخ پخواني والي استاد عطا محمد نور د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله د څرګندونو په غبرګون کې له خلکو وغوښتل چې د هغه کاندید شخصي خبرو ته غوږ کېنږدئ چې په ځلونو ازمویل شوی دی. عبدالله پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د رایو د بیا شمېرنې مخالفت وکړ او پټکه یې وکړه چې که دا بهیر ونه درېده له هرې ممکنې لارې به یې مخه ونیسي او خلک به کوڅو ته راووځي. خو د جمعیت ګوندي جرای رئیس عطا نور وایي چې هېڅ څوک کوڅو ته د راوتلو لیوالتیا نه لري او هغوی چې داسې خیالونه لري هغه دې له خپل سره وباسي. د پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي له علماو، مشرانو، قماندانانو او د افغانستان له عزتمنو خلکو په درناوي غواړم چې د قدرت د دغسې حریص شخص په وړاندې چې د بقا لپاره هرې وسیلې ته یې لاس اچولی او سفارت په سفارت ګرځي چې ګوندې چوکۍ ورسیږي نه یوازې ودرېږي بلکې خلک هم وپوهوئ. ښاغلي نور د ولسمشرۍ وروستیو انتخاباتو په اړه ویلي دي د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې محترمو سیاسي ګوندونو او محترمو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایاتو د اورېدو د کمیسیون د چوکۍ لپاره خپل کاندیدان معرفي کړل او په نتیجه کې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران غوره او د دې ملي دندې لپاره وګمارل شول. عطا نور له کاندیدانو غوښتي چې کمیسیونونو ته فرصت ورکړي چې د مشروع مراجعو په توګه پروسه بشپړه او د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. بلخوا د دولت ساز لومړي مرستیال امر الله صالح هم د عبدالله د خبرو په ځواب کې دوی ته ویلي ماته او بې برنامه‌توب مو د ټیم بل نوم ګرځېدلی دی. د ماتې پټولو لپاره هر ځای لاس ماچوئ. موږ له خلکو سره په اړیکه کې یو او هغوی ته وایو چې پرېږدي ټاکنو کمیسیون خپله پرېکړه وکړي. د نوموړي په وینا 2019 کال له 2014 کال سره بشپړ توپیر لري. صالح ټینګار کړی دی چې د ټاکنو کمیسیون د هر فرد په ټاکلو کې اجرایه ریاست ونډه درلوده. هغه ویلي چې د ثبات او همپالنې ټیم اضطراب د توجیه وړ دی خو تور لګول یې نه. په هر حال باور دا دی چې ټول کاندیدان په راتلونکي حکومت کې ونډه غواړي او له همدې کبله د انتخاباتو له پروسې سره مخالفت کوي. په هر حال تاسو د عطا محمد نور او امر الله صالح د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.